الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. سورة بقرة 271 نمبر آیات تے. ان تبدو الصدقاتی کتاسو خکارا ورکوی صدقی خیراتنا فنعما هي نو خدا دغا صدقه خکارا ورکول وان تخفوها او کتاسو پټی ورکوی دغا صدقی وتؤتها الفقراء او غریبانانو فقراو ته ورکوي فهو خير لكم پس دا ډیر غوره د ستاسو لپاره ويكفر عنكم او وبريجي عنكم ستاسنا من سيئاتكم دا گناهون ستاسنا والله بما تعملون خبير او الله په هغه څه باندې چې تاسو کوئ خبردار دی. دا انفاق فی سبیل الله او د صدقو بحث شروع. نو دې آیت کریمه کې الله عز وجل صدقه کې دو قسم ذکر کوي چې دواړه جایز دي او کله به یو بهتري او کله به بله طریقه بهتري، یعنی صدقه پټه کول او صدقه ښکاره کول دواړه جایز دي. او وجه دا ده چې د صدقې په شرایطو کې د انفاق په شرایطو کې د ریاکارۍ ډېر لوی مذمت بیان شوی، نو د هغې نه ځان بچ کول ضروري دي. نو باید شیزونه داسې چې هغه پټ نه کېږي، هغه خامخا ښکاره کېږي. نو داسې نه چې سړی وایي چې یاره دا خو ښکاره کېږي او خلکو ته پته لګي نو زه به ایسته صدقه به نه کومه. نو د هغې جواب وشو چې نه، د ریاکارۍ تعلق چې دی نو هغه د زړه سره د ریا تعلق. که ستا په زړه کې ریا نه وي نو ښکاره هم صدقې ورکولی شي. په بعضو موقع باندې به په دې ښکاره صدقه ورکولو کې ډېر اجر او ډېر ثواب وي، ځکه هغه به د نورو ته د تعلیم په نیت باندې ته ښکاره صدقه ورکړي چې نور خلک هم عبرت واخلي او تا شروع وکړي او صدقې ورکړي. نو دغه نیت باندې منحصره ده خبره، چې نیت دې برابري نو ښکاره صدقه کول دا هم بهتره ده. او کله فرضي زکات دی او که تا ښکاره ورکړو نو خلکو ته به د دې اسلامي شاعري او د دې پته هم ولګي چې دا خو د شاعرو د اسلام نه دا یو فریضه ده. نو کله کله پټ هم ورکولی شي، ښکاره هم صدقه کولی شي او پټه دواړه. بعضې کله داسې چې یو اهم څیز وي، ته به یې جوړې، هسپتال به جوړې، مجاهدینو به خرچه کې، نو خو اکثر بیا پته لګي چې پلانکي دا کار کړی دی. نو ستا نیت چې برابر وي نو د ښکارهوالی بیا مضر او ضرري نه دی. بهرحال علی کل حال پټ عمل خو الله ته ډېر بهتر دی، ولې ځکه چې شاته پته ونه لګي او الله ته پته ولګي او ته یې د الله دپاره کوې نو بس دا کافي ده او دا پوره ده چې الله عز وجل ته پته ولګي. الله عز وجل فرمای ان تبدوا الصدقات
تبدو منا کتا سخکاره کوي صدقات خیراتونه د صدقې ته صدقه په دې وجه وي صدقه کې معنی د رښتیاوالي ده او دا صدقه کول دام د ایمان د رښتیاوالي نښه او علامه ده او دلیل دی چې دا په دې ایمان کې رښتونی دی د ایمان په سبب باندې ګوره د مال ورکي الله یې مال ولګوه غریب لتی ورکه زکات ورکه نو ځکه دا نښه ده چې دا رښتینی مؤمن دی نو که ښکاره کوئ تاسو خیراتونه فنعم هي نو پس ښه دي ده دا ښه خبره ده تاسو یې ښکاره وکړئ دا دی یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې دی نو هغه د صدقې ترغیب ورکړو نو یو صحابي چې دی نو هغه ډېر مال راواغسته یو بټوې راوړه او شروع یې وکړه نور صحابه کرام هم پاڅېدل او هغوی هم چې دی نو څه هغه کور نه چا سره څه روپۍ وې څه هغه ټول یې راوړه نو نبي صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې وفرمیل چې من سن فی الاسلام سنة حسنة چا چې په اسلام کې یو ښه عاده کېښوده نو وروستو خلک بیا د هغې اقتدا کوي هغه شان کار کوي یو طریقې جاري کړه نو الله عز وجل به پکې ډېر هم پوره اجر ورکوي او د هغه نورو په اجر کې به څه کمی نه راځي نو غوره صدقه کله صدقه پټه غورئ کله ښکاره غورئ په دې وجه باندې ښکاره غورئ چې نور خلک ورته وګوري او هغوی هم صدقې ورکړي پټه په دې وجه غورئ چې غریب او فقیر پکې ونه شرمولی شي هغه باندې پرده راواچولی شي نو خو بر موقع او محل ته کتل پکار دي کله موقع که د ښکاره صدقې کولو نو ښکاره ورئ او کله که د پټه ورکولو موقع نو په پټه باندې صدقه دا بهتره ده بیا چې پټه صدقه ورکړي علماو د هغې طریقه ښودله یو داسې پټه صدقې چې صرف ته خبرې او اخیستونکی خبر دی او الله هغه خبر دی د الله نه خو څه نه پټېږي دی او دویمه طریقه د دې نه هم ډېره د پټې صدقې طریقه دا ده چې صرف ته خبرې او الله خبرې اخیستونکي ته هم پته ونه لګي د هغې طریقه دا ده چې ته ورته یو ځای کې کښېږدې او بس زیت یې هغه راشو راوایخلي یو ماشوم ته یې ورکړي چې بس ته دا پلنکي ته ورسوه چې هغه تا نه پېژني بس الله ته خبر شوي اخیستونکي ته هم پته ونه لګېده چې دا چا مال ته راکړه او راویلېږل الله عز وجل فرمایي وإن تخفوه که تاسو پټه ورکوئ دا خیرات او صدقه او وتؤتوها الفقراء او فقراو ته ورکوئ اسیم خلک فقراو ته ورکوي خو د فقرا پټه ورکول او فقراو ته ډېر غوره دي ځکه چې کله فقراو ته نه ورکوي او عام شیزونه پې جوړې پل جوړې نیر جوړې هسپتال جوړې نو بیا خو هغې باندې پټول لږ مشکلي چې فقیر ته ورکوي نو هغه بیا پټ ورکولی شي او په هغې باندې پرده هم راچول پکاري نو ځکه یې ورسره فقرا ذکر کړی دی په دې کې سړی د ریا نه بچ کېږي او د خلکو هغه صفت پکې هم نه طلب کېږي چې خلک بې صفت وکړي نو په دې وجه پټه صدقه غوره ده او حدیث کې هم د پټې صدقې ډېر غورهوالی راغلی اوه کسان به د الله د عرش د سوري لاندې نو یو پکې هغه انسان دی چې دی صدقه ورکوي او د ښی لاس باندې ورکړي او ګس داس ته پته ونه لګي چې دا صدقه کړله یعنې دومره پټه صدقه ورکوي نو دې له به الله د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي د قیامت په ورځ سخته ورځي او صدقې په وجه باندې فایدې دا ده چې ویکفر عنکم من سیئاتکم ما رجعي ستاسې نه ستاسې ګناهونه یا بعضې ګناهونه چې څومره صدقه دي کول دومره ګناهونه به دنه الله عز وجل پرې رجعي د من ته من تبعیضیه وایي بعضې ګناهونه یا په دې بعضې ګناهونو کې دې ته اشاره ده چې بعضې د خلکو د حقوقو سره تعلق ساتي نو هغه په دې صدقو هم نه معاف کېږي
یسو پوری دی هغه ته واپس کړی نه یا تی معافي نه غوښتي انساني حقوق سره تعلق ساتي او یا د امین زائد دی نو بیا معنا دا چې ټول ګناهونه درته دا صدقې درته ټول ګناهونه معاف کوي او د سیئات کې یو معنا چې دنو هغه د مشکلات او د خفګانونو د مصیبتونو پراته ده نو معنا دا شو چې الله د لپیریږي مصیبتونو او مشکلات لکه صدقه دا د مصیبت چې دنو اغستانه اړي مشکل دنه اړي لکه یو حدیث کې دا تصریح هم راغله نو سیئات په معنا د مشکلات هم راځي یکفر عنکم من سیئاتکم د صدقې د ګناهونو ریجی او ختمې د مشکلات تن لري کوي مشکلات تن لري کوي بیا د صدقه د دومره قوي یو طاقت ته پدې کې الله یې خودله یو حدیث کې دی ګڼو کتابونو کې راغلی د شعب الایمان کې امام بهقي راوړی دی مسند احمد وغیره کې وی کله چې الله عز وجل د ځمکه پیدا کړه نو دا خوځېدل نو د هغې دپاره د الله په د پاسه غرونه پیدا کړه نو دا ځمکه په قراره شو ټینګه شو لکه والجبال اوتادا ارساها لفظ راځي الله عز وجل په دې میخونو د ځمکه مضبوطه کړه چې خوځېږي نه نو ملایکو تعجب وکړو د غرونو نه تعجب وکړو او الله ته ویل چې هل من خلقک شیء اشد من الجبال د غرونو نه مضبوط او سخت شي خو ډېر مضبوط سیز د غرونو چې دا ټول ځمکه په قلاره باندې کړه وای درول نو الله عز وجل ورته فرمایل چې او د سخت شي شته چې هغه د غرونو سخت چې دنو هغه وسپنه د حدید دی ځکه په وسپنه باندې کمره ماتیږي د غره طریقه ماتول باندې او په دې شیولو باندې د غرونو ماتي نو بیا ملائکه تاسو کو چې د حدید نه المن خلقک شیء اشد من الحديد دې وسپنه نم سخت شي شته ده نو الله عز وجل ورته او د دې سخت شي نار دی اور دی اور چې دنو د وسپنې ورته ورواچو دا وسپنه د لولي کوي خلک په وسپنې برابرې نو بیا تعجب وکړو چې ال من خلقک شیء اشد من النار دې اور نه هم سخت شي الله ویل او بدی کړو به پر اپری د جوړ سبا اسپنې اور بدل امر کی بیا تعجب وکړو چې دې اور نه هم سخت شي دې وبونه هم سخت شي ال من خلقک شیء اشد من ماء الله عز وجل فرمایل چې او دینه هوا سخت دي چې هوا پر شعور مړ کی دینه مسخ شي الله ول او دینه سخت شي د مؤمن صدقه ده دا صدقه کوي خیله سي ورکی ګستاسته پته نه لګي د پټه صدقه نو په دې ډېر مصیبتونه الله عز وجل چې نو هغه د انسان لري کې ګناهونه په الله عز وجل معاف کوي نو دې آیات کې صدقې ته ترغیب دي چې ګناهونه الله عز وجل په دې معاف کوي والله بما تعملون خبير او الله په هغه څه باندې چې تاسو کوئ خبردار دی نو معنا الله ستاسو ښکارا او پټې صدقې ټولې ورته معلومې دي ترغیب دی که صدقه ښکارا نه کړي نو د ضرورت هم نشته دی ځکه الله ته اصل معلوم دي الله ته اصل معلوم دي او که څوک ریاکاري کوي ریاکار دی نو هغه هم الله پې خبردار دی هغې سزا به ورکړي الله ته د ټولو علم شته او معلومات شته الله فرمای ان تبدو الصدقات کتا سخکارا ور کوي صدقې کتا سخکارا کوي خیراتونه فنعم هي نو دا خدي نو خدي دغه خکارا وان تخفوها وکتري چې تاسو پټ کوي دغه خیراتونه وتؤتها الفقراء او ور کوي دغه خیراتونه صدقې فقراء او فقیرانو غریبانو ته فهو خير لكم ندا ډیر غوړه د ستاسو د پاره ويكفر عنكم من سيئاتكم او رجي استاسنا بعضی گناهونه ستاسو یا من ټول گناهونه ستاسو والله بما تعملون خبير او الله پاک سبحان دي چې تاسو کوي خبردار دی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين